السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د راشد خان په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي دي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. راشد خان څوک دی او چیرې زیږېدلی دی؟ ولې د نړۍ غوره توپ اچوونکی دی؟ راشد خان پوره نوم یې راشد خان ارمان دی. په کال 1998 کې د سپټمبر په 20مه نیټه په ننګرهار کې زیږېدلی دی. راشد خان په ښي لاس لیګ بریک ګوګلي بالینګ کوي او په ښي لاس بیټینګ هم کوي. راشد خان د بالینګ آلونډر ده. راشد خان ارمان 15 ټیسټ لوبې کړې دي، 1540 توپونه یې کړي دي، 260 منډې یې ورکړې دي، 34 ویکټې یې اخیستې دي او 130 منډو په بدل کې 7 ویکټې غوره بالینګ دی. راشد خان په دواړو اننګزونو کې د 104 منډو په بدل کې 11 ویکټې غوره بالینګ دی او 4 ځلې یې 15 ویکټې هم ترلاسه کړي دي او 1 ځل یې 4 او 2 ځل یې د 10 ویکټې زیاتې اخیستې دي. په بیټینګ کې راشد خان 7 ټیسټ سیالۍ کړي دي، 106 منډې کړي دي، 50 یې په یو لوبه کې زیاتې منډې دي. راشد خان 8 ورځنۍ لوبې کړي دي، 4363 توپونه یې کړي دي، 345 منډې یې ورکړي دي او 163 ویکټې یې ترلاسه کړي دي. د 18 منډو په بدل کې 7 ویکټې غوره بالینګ دی او راشد خان 6 ځلې 4 ویکټې ترلاسه کړي دي او 4 ځلې 15 ویکټې ترلاسه کړي دي. راشد خان په بیټینګ کې په 8 لوبو کې 1114 منډې کړي دي، په یوه لوبه کې 60 منډې تر ټولو زیاتې منډې دي، 5 نیمه سلیزه لري خو سلیزه نه لري، 9 څلوریزې یې وهلې دي او 4 شپږیزې یې وهلې دي. او راشد خان 2 ځلې 15 ویکټې ترلاسه کړي وي او 4 ځلې 4 ویکټې ترلاسه کړي وي. راشد خان 8 شلاوریزو لوبو کې 361 منډې کړي وي، په یوه لوبه کې 48 ناسوځېدلې تر ټولو زیاتې منډې وي چې 22 شپږیزې او 23 څلوریزې یې وهلې وي. راشد خان 10 کیچونه هم ترلاسه کړي دي په شلاوریزو لوبو کې. دا و د راشد خان په اړه باندې تازه او مهم معلومات. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې وه په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.